بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته میرګي یا اپیلیپسي تشریح کوم او د میرګي لاملونه او نښې هم تشریح کوم. د میرګي یا اپیلیپسي تعریف: په ناروغ داسې حالت راتلل چې هغه د بېهوشۍ تر بریده ورسوي او د خپل ځان او شاوخوا یې بې خبره کړي میرګي بلل کېږي. کازز یا لاملونه: په سر یا دماغ تروما، ضربه خوړل، د دماغ د پردو التهاب یا مننجایټس، د شرابو ډیر څښل، د منسز د ورځو خرابوالی، د مفصلونو ناروغۍ، په کوچنیو کې د خېټې چینجیان، د وینې خرابوالی، غمونه، فکرونه او اندېښنې او داسې نور. سیمټمز یا نښې: په ناروغ داسې حمله راځي چې بېهوشۍ پر ځمکه غورځوي، لاسونه او پښې کږېږي، خوله چیچي او لاړې ترې بهیږي، د خولې شخوند کوي، میتیازې او غایطه مواد یې بېواکه روان وي او څه وخت وروسته ناروغ په هوش راځي. د دې حملې وخت د 1 نه تر 10 دقیقو پورې رسیږي. په ځینو کې په یوه ورځ کې یو ځل او په ځینو کې بیا رامنځته کېږي او ځینې میاشتې او کلونه په بر کې نیسي. د دې ناروغۍ د حملې پر وخت کېدای شي د ناروغ ژبه هم پرې شي. په لویانو کې د میرګیو ډولونه: ټایپس آف اپیلیپسي: سمپل پارشل سیزر، ټمپورل لوب سیزرز، سیکنډري جنرالایز سیزر او ګرینډ مال سیزر. دغه ټایپس دي. په کوچنیو کې د میرګیو ډولونه: ټایپس آف اپیلیپسي اینڈ چلډرن: پیټیشمل سیزر، juvenile myoclonic epilepsy, febrile seizures, benign epilepsy, infantile spasm. لابراتواري معاینات: په وینه کې باید الکترولایټس معلوم شي. LFT یا د ځیګر معاینات باید وشي. د تایراید د غدې معاینات TSH T3 T4 باید وشي. په وینه او میتیازو کې د نشهیي توکو زهري مواد باید معاینه کړئ. CBC باید په وینه کې معاینه کړو. کېدای شي انتان د وجې WBC لوړه شوې وي. CT سکین باید وشي او EEG باید وشي. درملنه: ایپیوال 500 ملي ګرامه ټابلیټ 2 وخته یا ریوټرل ټابلیټ باید 2 وخته استعمال شي. چینل سبسکرایب کړئ، په خپلو ښایسته لاسونو زموږ پیج دوستانو فالو کړئ، لایک کړئ، ویډیو سره شیر کړئ تر څو نورو دوستانو ته زموږ معلومات ورسیږي. او که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ نو په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په خپل ځان ډېر پام کوئ.